یاره مصطفی ټول کارونه مې ګډوډ دي، یو هم سر نه نیسي، برکت کې نشته ده. حتی بل ورځ مې په غاښ درد و دوا مې وخوړ، هغه دوا هم تاثیر ونه کړ بیخي. یو کار کې مې برکت نشته، بیخي ترسره کېږي. نو ټول کارونه مې ګډوډ دي چې دا به څه علت دي. حکیاره یوه ورځ د حضرت موسی علیه السلام په غاښ باندې درد و. حضرت موسی علیه السلام الله تعالی ته خپل بیان وکړ. الله تعالی ورته وویل چې لاړ شه پلانکی بوټی وخوره ښه به شي. موسی علیه السلام ورغی، بوټی یې راوړ او ویې خوړ، ښه شو. ډېر وخت بعد د ده په غاښ یو ځل بیا درد شو. حضرت موسی علیه السلام بیا لاړ او هغه بوټی یې راوړ، ورسره ښه نه شو. یو څه موده بعد بیا ځي، په غاښ یې درد کېږي او بوټی راوړي. خو بیا چې کله راځي دوا یې خوري، هغه بوټي نه دوا جوړوي او دوا یې خوري، نو نه ښه کېږي. الله تعالی ته ویل چې یا الله، په لومړي ځل چې کله زه بوټي ته لاړم تا راته وښوده، هلته زما غاښ ښه شو، درد یې ارام شو. خو د هغه نه وروسته زه 2 ځل لاړم، غاښ مې ښه نه شو، چې دا څه وجه ده؟ الله تعالی ورته وویل ای موسی، کله چې په لومړي ځل تا ته ما وویل چې لاړ شه هغه بوټی وخوره چې ښه شي، هلته ته زما په امید لاړې، زما په تمه لاړې او هغه بوټی دې وخوړ. خو 2 ځل چې نور لاړې، زما په امید او زما په تمه لاړې نه، د هغه بوټي په تمه لاړې. هغه بوټي نه دې تمه وکړه چې دا بوټی به مې ښه کړي، نو ځکه ښه نه شوې. نو تا ته هم دا وایم چې هر کار کوې د الله تعالی په توکل یې کوه، هر کار کې د الله تعالی رضا ته پام کوه، هر کار کې د الله نه تمه کوه، نو انشاءالله کار به دې مخکې ځي. موږ تاسې که دوا خورو نو موږ وایو چې دا دوا به مونږ ښه کړي، یا وایو دا ډاکټر به مونږ ښه کړي. په هر کار کې باید موږ ووایو چې هر کار الله کوي، نور د دنیا وسایل نه کوي. نو الله تعالی او د هغه رضا او د هغه امید ساته.